سلامونه ګرانو کتونکو، زه یم زرمشه خان. تاسو ګورئ زرمشه خان یوټیوب چینل. راځئ چې نن په داسې ټاپک باندې خبره وکړو. شاید د ښځو به دا ټاپک ډېر فیوریټ وي. کله چې ښځه د خاوند نه خفه شي نو خاوند به هغه څنګه رضا کوي. ټول ناول خپل ښځې سره به خبرې چې دي هېڅکله مه بندوه، ځکه ستا نه غلطي شوې ده، ستا نه هغه خفه شوې ده، نو بخښنه ترې وغواړه، سوري ورته وکړه. ښځې زړه چې هغه ډېر زیات نرم وي، بس څنګه چې خاوند بخښنه وغواړي ښځه یې یو دم معاف کړي. ښځې زړه ډېر وړوکی نری د خاوند نه شروع کېږي او په خاوند باندې د ښځې دنیا چې ده هغه ختمېږي. او ورته ووایه دا خبره مې وکړله، ستا زړه پرې خفه شو، آینده به زه داسې نه کوم انشاءالله. ستا ښځه چې څومره هم په غوسه کې وي خو ډېر محبت سره ورسره خبرې وکړه. اوس په دې ټایم چې هغه تا سره څه خبره کوي، ظاهره خبره ده هغه په غوسه کې ده، خفه ده ستا نه، نو هغه به لکه قهر کې خبرې کوي، نو ډېر په دهان سره او غور سره یې واوره چې دا څه وایي. او کله چې ښځه په غوسه کې خبرې کوي نو ستا ښځه ده داسې ورته ووایي چې په غوسه کې ډېره ښکلې ښکاري، نو هغې غوسه چې ده هغه به کمه هم شي. سهار کې په کار باندې ووتې او ښځه دې خفه کړي او هغې ته قهر شوې، غوسه دې پرې کړي، نو کور نه بهر نو چې کله واپسۍ کې راځي نو هغې له څه تحفه څه راوړه چې هغه خوشحاله شي. یا په ښار کې چې کوم خلک اوسېږي نو هغه دې په چکر باندې بهر بوځي، بهر دې پسې وخورئ، د هغې غوسه چې ده هغه به ختمه شي. ښځه خاوند که هله هم چې د یو بل نه خفه شي نو دا خبره خپل کورنۍ نورو کم خلک چې وي هغوی سره مه شریکوئ. ستاسو ترمنځ خبره ده، بس دا نه منځ کې حل کړئ او یو بل نه راضي شئ. هېڅکله به خپل د خفګان خبره چې ده کور کې به نورو خلکو ته نه وایي چې دې منه خفه دی یا دا منه خفه ده. دې سره خبره چې ده هغه نور هم مزید خرابېږي، ځکه چې په کورنۍ کې تا ته پته نه وي څوک ستا دوست دی څوک دشمن دی. خامخا کور وي، څوک په تا باندې بیا خوا یې ښوي، نو الټا خاوند ته دې نور هم شیطاني وکړي یا تا خاوند خلاف چې دی بړکاو کړي، نو بیا تاسو دواړه یو بل ترمنځ خبرې نه کوئ، هغه دوریانې چې دي هغه نورې هم ډېرې شي. ستاسو ترمنځ خبره ده او ځان په یو بل کې حل کړئ. دا یو څو خبرې دي، په دې باندې تاسو عمل وکړئ، نو ښځه چې دا د هغې زړه ډېر نرم دی، هغه به حق ساتي په خلا شي. امید لرم چې ویډیو به ستاسو خوښه شوي. الله پامه.